ته وکړم بیا ته ما پېژندلی نه شې چې دوی دا اوس پاکستانی دی که افغانی دی خبره دا ده اوس زه د افغانستان شوم د افغانستان شومه ده د افغانستان پروګرامه دی چاله ته وګرځې څوک پوښتنه به هم نه راځي چې ته څوک یې د کوم وطن یې زه به دغه ورته وایم زه د کندهار یم کاکړان ګډ پکې پراته دي اوس بیرته راواوړه بیرته د پاکستان راسم پاکستان پر بارډر راواوړم مثال پر چمن رالم برته پاکستانی خپل پاکستانی ورور پاکستان کې چې واوښتلې بیا چې واوښتم برته د افغانۍ یم په منټ په سکرین کې بیا ما څوک راګرځي قدرمنو عزیزانو دغه زما سره زموږ یو ورور ولاړ دی زما سره زموږ یو ورور ولاړ دی عظیم پهلوان قدرمنو هسې خو موږ ګرد ورونه یو چې کلمه وایي موږ ګرد ورونه یو دا فرق یې نستی چې دا څوک دی ها څوک دی موږ ګرده د یوه آدم علیه السلام د یوه حوا نه بچیان یو اولادونه یو یعنی فرق مو نستی موږ انسانیت ته احترام لرو که هر څوک دی که پنجابی دی که سندی دی موږ ډېر احترام ورته لرو خو باید دغه خلک دا نور قومونه پښتانه ته احترام ولري دا تقسیم نه کړي چې یا ته خو نو افغانی نه یې او بل وایي ته نو پاکستانی یې دا کیسې په موږ کې دې نه کوي موږ ګرد انسانیت ته احترام لرو خاص کر پنجاب ته پنجابیانو ته ګردو قومونو ته هغه د زموږ تشخص ته احترام ولري زموږ هویت ته دې احترام ولري زموږ پښتونیت ته دې احترام ولري موږ دې نه سرجلا کوي جزاک الله بالکل دغه خبره ده دا خبره جمال صاحب اوس نو چې ما دا پیغام دی او د انسانیت له لارې د انسانیت سي پښتونواله سي موږ پښتانه یو که زه افغانستان ولاړ زما دوستۍ دي رښتې دي که ولاړم نو هلته که چا تنګول نو زه خو افغانی یم دا بیا ما څوک راګرځي دا اوس افغانی دی که پاکستانی دی الله دې راته ژوندی دا خو موږ پښتانه یو موږ په پاکستان کې زه کاکړ یم د مسلم باغ یم میترجي قوم سره تعلق لرم نو دا خو موږ پښتانه یو موږ سره جلا کېدلی نه سو بالکل دا هېڅکله نشي کېدلی که افغانستان دی که پاکستان دی موږ یو پښتانه یو بالکل نو په منټ په 2 منټه کې په یو سکینډ کې دننه به زه خپل دغه